بسم الله الرحمن الرحیم. شپږم درس کې یو الحوار السادس، شپږم حوار. مخکې موږ وویل چې حوار چې دی هغه خبرو اترو ته ویل کیږي د دوه کسانو ترمنځ یا د درې کسانو ترمنځ، البته د یو کس نه زیات وي. کله چې خبرې اترې کوي هغې ته عربي کې الحوار وایو. السادس شپږم، سته شپږ، السادس شپږم. حساب به انشاءالله د یو نه تر لسو پورې یا د یو نه تر پنځو پورې په دې وحده کې زده کوو او نور به بیا وروسته زده کوو. انظر وګوره، واستمع او واوره، واعد او تکرار کړئ. موږ په پنځم درس کې همدغه د یو بل معرفي کولو درس ویلی و، البته هغه نارینه و په خپل منځ کې سره دغه د نارینه یا د مذکر صیغې استعمالولې او اوس د مؤنث صیغې استعمالیږي. ندى السلام علیکم، هدى وعلیکم السلام. ندى هذه أختي هي طبيبة. هدى أهلا وسهلا. ندى هذه صديقتي هي طالبة. الأخت أهلا وسهلا. ندى مع السلامة. هدى مع السلامه. نن په دې درس کې ندا او هدا لکه تیر درس کې چې دوه نارینه خپل ورور او خپل یو ملګری سره معرفي کول، نو ندا او هدا هم خپل خور او یو ملګری سره معرفي کوي. نو نن د تأنیث صیغې ګورو چې مؤنث صیغه کې هغې ته، هغه، هغې ته، یا فرض کا دغه صیغې چې استعمالیږي په پښتو ژبه کې یا په عربي ژبه کې موږ کومه صیغه استعمالو؟ راځو. السلام علیکم، وعلیکم السلام. ندى هذه اختي، هذه دا. په تیر درس کې موږ ویلی و هذا اخي، دا زما ورور دی. خو دا چې اخت خور ده، مؤنث ده، نو د هذا په ځای د هذه لفظ استعمالو، د هذه صیغه استعمالو. ولې؟ ځکه هذا دا د نر لپاره استعمالیږي او هذه د ښځې لپاره استعمالیږي. هذه دا اختي زما خور ده، اختن خور، اختي زما خور. هذه اختي دا زما خور ده. هي طبيبة، هغه ډاکټره ده. هي هغه، که دا طبیب ډاکټر وای نو موږ به ویلی هو طبیب، هغه ډاکټر دی. خو نه، دا چې ښځینه ډاکټره ده مؤنث صیغه استعمالو. هي طبیبة، هغه ډاکټره ده. هدى اهلا وسهلا، ښه راغلاست، په خیر راغلې، ستړې مشي. ندى هذه صدیقتي، اوس ندا ورته معرفي کوي دا بله. هذه دا صدیقتي زما ملګری ده. صدیقتن ملګری، صدیق ملګری، صدیقتن ملګری او صدیقتي زما ملګری. هذا نه استعمالو، هذه وایو. ولې؟ ځکه هذا د نارینه لپاره استعمالیږي، هذه د ښځینه لپاره استعمالیږي. هذه دا صدیقتي زما ملګری ده. هي هغه، که نارینه وای هو هغه. هي طالبة، هغه زده کوونکې ده. الاخت اهلا وسهلا، ښه راغلاست درته وایم، ستړې مشې، په خیر راغلی. هر لفظ چې تاسې وایي همغه دلته صحت کوي. ندى مع السلامه. هدى مع السلامه، په مخه مو ښه شه. مع السلامه اصلا په مخه ښه ده. نو د نن ورځې لپاره هم دومره درس بس و. که تاسې کومه پوښتنه لرئ، کوم کمنټ لرئ، یو څه تعلیق لرئ یا څه ملاحظه لرئ په دغه درس باندې، تیز شي، کم شي، زیات شي، ښه شي، نور واضح شي، نحو او صرف ته انشاءالله وروسته پکې ځای ورکوو. او هر رقم کمنټ چې لرئ، هر رقم ملاحظه چې لرئ، همدلته په یوټیوب کې کمنټ کوئ، زه انشاءالله جوابوم درته. همداشان دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.